د یو لړ کشفي عملیات پر مهال د هلمند د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې د کشفي راپور پر اساس یې وکولای شوای چې د هلمند ولایت په بهرمچی ولسوالۍ کې د نشهیي توکو یوه کارخانه له کارکوونکو سره یو ځای کشف او له منځه یوسي. دوی وایي د دغه عملیات پر مهال یې 4 تنه عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. دا د برمچی په ولسوالۍ کې د کشفي راپور په اساس باندې چې یو کارخانه و، په کارخانه کې 56 کیلو چیښه ورسره ګیر شوه او 3 نفر مزنونین چې هغه هم رانتقال شو مرکز مدیریت ته لښکرګاه ته. او بله موضوع بیا په اول اوضاع کې وه چې 1400 تابلیټکا ګولۍ وې او 1200 ګرامه کیږي. نو دا په اول اوضاع کې ګیر شوه چې مدیریت ته رانتقال شوه. نو دوسیې روانې دي، شاید محکمې ته به انشاءالله معرفي شي. پر افغانستان د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو راوروسته د نشهیي توکو پر کار، پیر او پلور باندې هم په کلکه بندیز لګېدلی دی.